د ګونګۍ جنۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ګونګۍ جنۍ لنډې کیسې وروستۍ او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره برخه تر پایه پورې راسره واورئ. ما غوښتل چې له ښکلا څخه دفاع وکړم، مګر فکر مې د زبي هغې خبرې ته شو چې ده له ما څخه خپله خور پټه کړې وه. خو بیا هم زړه مې نه منله. بیرته مې مور ته مخ ور واړاوه او ورته ومې ویل، مورې، دا هیڅ امکان نه لري چې ښکلا د بدنامه جنۍ اوسي. آیا تا خپله ولیده؟ مور مې وویل، هو، ما ولیده. له نږدې څخه داسې جنۍ نه ښکاري ځکه هغه ډیره معصومه ده. مګر دا زه نه وایم، د هغې خپلې ورېندارې وویل چې هغه یوه خرابه جنۍ ده، او بله مهمه خبره دا چې هغه خبرې نشي کولی او ګونګه ده. آیا تا ورسره کله خبرې کړي؟ تا چیرې لیدلې چې هغې له چا سره خبرې کړي وي؟ ځان سره مې وویل چې رښتیا هم هیڅ کله مې هغې سره خبرې نه دي کړي. اوس مې زړه په رښتیا مات شو. کړکۍ ته نږدې کېناستم او د ښکلا دوی حویلي ته مې کتل چې مور مې راغله. اول یې مخ باندې ښکل کړم او بیا یې راته وویل، زما زوی جان لپاره نجونې کمې نه دي. نه پوهېږم ښکلا کې داسې څه و چې ستا توجه یې ځان ته جذب کړې وه. مور ته مې وکتل او سترګې مې ډکې شوې. نه مې غوښتل د هغې مخ کې وژاړم. غلی شان پاڅېدم او بالکین ته وختم. له سترګو مې بېواره اوښکې روانې وې. زړه مې ناکراره و او یو خوا او بل خوا ګرځېدم چې په ښکلا مې سترګې ولګېدې. ښکلا په خپله حویلۍ کې ولاړه وه او همغه ښکلي کالي اغوستي وو او په سر یې ټیکری نه وو. په شونډو مې مسکا راوسته او ځان سره مې وویل، ای ښکلا، زما زړه سره دې څه کړي چې داسې تا یادوي؟ زه څومره بدبخته یم چې په تا باندې مین شوم. کاش دا هر څه دروغ وي، کاش دا یو خوب وي. له سترګو مې اوښکې راغلې. آه خدایه، ما ته صبر راکړي. له کوټې ووتم. غوښتل مې چې له ښکلا او د هغې سترګو څخه لرې ووسم. بیرون ووتم، لیوني غوندې ګرځېدم. هر چا به لیدم د لیونو ګمان به یې کوو. روان ومه. یو وخت ګورم بیرته تر خپل کور رسېدلی وم. کور ته ننوتم. زړه مې غوښتل چې بالکین ته لاړ شم او وګورم چې شته او که نه. نیمه لارې پورې لاړم، مګر بیرته به مې زړه نیولی غوندې شو او بیرته راستون شومه. په دې کړنه کې نیم ساعت تیر شو، خو بالاخره لاړم. پردې مې کش کړې. ومې ویل، لعنت دې پر تا ای ښکلا، کاش هیڅکله مې نه وی لیدلې، کاش چې نه وی در باندې مین شوی. ومې لیدل چې حویلي کې څوک نه وو. د کوټې دروازې ته روان شوم چې شیشه په وړه تیږه ولګېده. بالکین ته مې منډه کړل. غوښتل مې چې بیا ښکلا وګورم، خو د مور هره خبره به مې را په یاد شوه. بیرته مې پردې ور باندې کش کړې او له کړکۍ لرې شومه. په ځمکه کېناستم. دروازه مې بنده کړه او ښه مې وژړل. ان ستوني ته مې چیغه راغله، خو چیغه مې ونه وهله. ای خدایه، څومره سخت درد دی دا د مینې. کاش هیڅکله نه وی مین شوی. په وروستي ځل مې یوه پرېکړه وکړه. ځان سره مې وویل چې یو ځل یې ګورم، د وروستي ځل لپاره. بیا یې هیڅکله هم دا منحوسه څېره نه ګورم. بالکین ته لاړم. ومې لیدله چې ښکلا د باران لاندې په حویلۍ کې پرته ده. په داسې حال کې په لیدو مې زړه خراب شو. حالت مې ډېر بدتر شو او له بالکین څخه د هغوی کور ته ښکته شومه او ښکلا خواته مې ورمنډه کړل. په تیز باران کې مې ځان تر ښکلا ورساوه او لاس مې ورته سر لاندې تیر کړو. ښکلا مې خپلې غېږې ته راوچته کړه. ټول کالي یې لامده شوي وو. غږ مې وکړ، ښکلا ښایې؟ همدې سره یې شنې سترګې خلاصې کړې. ومې لیدل چې سترګې یې سرې وې. خدایه، څومره یې ژړلې وو. څو ثانیو لپاره مې ځان وبایللو. د هغې شونډې وخوځېدې. غوښتل یې چې څه ووایي، خو زه د هغې په ژبه نه پوهېدم. هغې ډېر کوښښ وکړ چې څه ووایي او ما پوه کړي، مګر زه بیخي نه پوهېدم. هغه همداسې زما په غېږ کې وه چې د حویلۍ دروازه وټکېده. زه روان شوم چې له لاس یې ونیولم. په اشاروي ژبه یې راته بیا څه ویل، خو زه پوه نه شوم. ما ورته ویل، بښنه غواړم چې ستا په خبرو نه پوهېږم. ځان سره مې وویل، نور دې هم حالت خرابېږي، باید له دې ځای لاړ شم. خو پښې مې را سره د تګ یاري نه کوله. زړه مې نه غوښتل چې د څنګ څخه یې لاړ شم. له سترګو مې اوښکې لاړې. په وروستي ځل مې هم ښکلا ته ونه کتل. نه مې غوښتل چې اوښکې مې وګوري. له دیوال واوښتم. په خټو مې پښې ککړې وې.
کوټې ته ننوتم او هملته کېناستم. په خپله کوټه کې مې ښه ډېر وشړل او د هغې په ورېندار باندې مې لعنت ووایه. ښکلا ډېر په بېرحمۍ سره یې زما لاس پرېښود او لاړو. دا څنګه مینه وه چې زه یې په داسې بد وخت کې پرېښودم. ولې مینه کول یوازې په خبرو کېږي؟ دیوال مې ونیو او دروازې په لوري لاړم او خلاصه مې کړه. پرته له دې چې وګورم څوک ده. فوزي چیغه کړه. دا د دروازې غږ نه اورې چې دومره ځنډ کې دې خلاصه کړه؟ بغیر له دې چې څه ووایم کوټې په لور روانه شوم. کله چې ودرېدم په آینه کې مې ځان وکتو. په خپل ښایست باندې مې زړه بد شو. څه به وکړم داسې ښایست چې خبرې نشم کولی. زړه مې نور هم له انسانانو تور شو. نه مې څه خوړل او نه مې هم څه څښل. ورو ورو مې ورور په تشویش کې شو. ترور جانه یې را خبره کړه. نور مې نه غوښتل چې په اشاري ژبه باندې هم خبرې وکړم. ترور مې فکر کوو چې فوزي څه کړي، خو زما زړه له بل ځای مات و. ټول غمونه مې یو طرف، مګر دا غم مې د زغملو نه و. که شمس له اوله پوهېدای نو هېڅکله به هم داسې نه کېدل. ترور مې په مخ ښکل کړم چې له فکرونو راووتم. ویې ویل نه پوهېږم ګرانې چې څه غم لرې، خو الله دې درته اسانه کړي. ستا په ډوډۍ نه خوړلو هېڅ هم نه ښه کېږي. پاڅېږه یو څه وخوره، وګوره له ځانه دې څه جوړ کړي. غواړې چې یو څو ورځې زموږ کره لاړه شي، فکر به دې بدل شي. سر مې د نه په بڼه وخوځاوه. ترور مې خفه شوه. ویې ویل تر دروازې را سره هم نه ځې؟ تللی نه شومه، خو د هغې له خاطره ورسره روانه شومه. کله چې دروازې ته ورسېدم لاسونه مې اسمان ته پورته کړل او ترور ته مې په اشاروي ژبه باندې وویل چې خدای دې مل شه. ترور چې مې له څېرې خپه ښکارېده ویې ویل تا هم په خدای سپارم، ترور دې درنه قربان شي. شمس د څو ورځو وروسته له کوره ووتم. غوښتل مې چې فکر مې لږ آرام کړم. ومې لیدل چې یوه ښځه د ښکلا مخ ښکلوي. د ونې تر څنګ ودرېدم او له لرې څخه مې هغوی ته کتل. دا ښځه څوک ده؟ حتما د ښکلا څه کېږي، خو ولې تر اوسه دا ښځه ما کله نه ولیدلې. له ښکلا جلا شوه او په خپل مسیر روانه شوه. زه هم ورپسې شاته روان شوم. تر ډېره پسې روان وم. هغه پر ما شکي شوې وه، ځکه چې په لاره کې څو ځل مخ راواړوه. موږ دواړه یو بل پسې روان وو چې هغې یو دم مخ راواړوو او په سپکو سپور یې راته شروع وکړه. زه د دنیا له حاله نه خبر ورته ولاړ وم او د هغې ټولې خبرې مې په آرامۍ سره واورېدې. کله چې د هغې خبرې خلاصې شوې نو ما ورته وویل وبخښه ترور جانې، زما هدف تاسو ته مزاحمت کول نه دي. هغې بیا په ترخه لهجه وویل ښه نو څه شي وو؟ 10 دقیقې کېږي چې ما پسې را روان یې. دا ځل مې د خبرو وار ترې واخیست او په نرمه لهجه مې ورته وویل ومې لیدې چې له ښکلا سره ولاړه وې. غوښتل مې پوه شم چې ته له ښکلا سره څه اړیکه لرې. په حیرانتیا نظر یې راته وکتل او ویې ویل ته ښکلا څه پېژنې؟ ما ورته ویل خاله جانې دا ډېره لویه کیسه ده. هیله کوم تاسې راته ووایئ چې تاسې د ښکلا سره څه اړیکه لرئ. آیا تاسې کوم خپلوان یاست؟ ښځه یو قدم مخکې زما خواته راغله او ویې ویل هو زه د ښکلا خاله یم. څو ورځې کېږي چې د ښکلا حالت هېڅ ښه نه دی. ښکلا خو به ستا له خاطره داسې نه وي شوې؟ ما ورته وویل هو هغه زما له وجې داسې شوې، مګر هغې زما ژوند هم تباه کړ. زه یې لیونی کړی یم. د ښکلا ترور وویل ښه نو چې داسې ده ولې دې تر اوسه جرګه نه ده رالیږلې؟ سر مې ټیټ کړو. ورته مې ویل ما د ښکلا د خبرو نه کولو سره هېڅ ستونزه نه درلوده، مګر ترور جان راته وویل مګر څه؟ ما ورته ویل مګر د هغې د بدنامۍ له وجې نشم کولی چې جرګه در ولیږم. ترور یې په قهرجن نظر ما ته وکتل او ویې ویل څنګه؟ زه پوهه نه شوم ته د کومې بدنامۍ په اړه خبرې کوې؟ حیران مې ورته وکتل او مې ویل ولې ښکلا له کوره تښتېدلې نه وه؟ ترور یې وویل نه، چا وویل چې هغه له کوره تښتېدلې ده؟ هغه بېچارهګۍ خو حویلي ته هم پرته له اجازې نه وځي. بیا د کور خبره خو پرېږده، تا ته دا خبرې چا کړي؟ ما ورته وویل ما مې خپله مور هغوی کره د ښکلا غوښتلو ته لیږلې وه، خو ورېندار یې زما مور ته داسې ویلي وو. نه پوهېږم چې اوس څوک رښتیا وایي او څوک دروغ. د ښکلا ترور غوسه کې وویل زه اوس درته ښایم چې څوک رښتیا وایي. ترور یې د ښکلا کور خواته بیرته روانه شوه او زه یې هم تر شا روان وم. ښکلا د ترور غږ مې لا څو دقیقې شوې نه وې چې چیغې شوې خدایه خیر کړې څه شوي دي؟ زر له تکاوي څخه راووتم، ګورم چې ترور مې فوزي ته او ورور ته مې غوسه ده. د ورور خونې ته ننوتم چې پوه شمه څه شوي. د فوزي خبرې مې تر غوږو شوې.
وی ویل دروغ وایي، ما هیڅ داسې خبرې نه دي کړي. ورور مې په غوسه کې وویل د ګاونډي ښځه راوغواړئ چې پوه شو څه کیسه ده. ترور مې له څنګ تېره شوه چې ګاونډي ښځه را خبره کړي. فوزیه مې څنګ ته راغله، کمقلې جینۍ، دې کارونو کولو سره به ستا لاس ته څه راشي؟ خدای دې په غم اخته کړه. ټول بیرون ووتل، زه هم هغوی پسې شومه. حویلۍ ته چې ووتم ګورم چې شمس او مور یې په حویلۍ کې ولاړ وو. ما ټولو ته حیران حیران کتل او هیڅ نه پوهېدم چې څه خبره ده. شمس وویل ما مې خپله مور راوستله چې هر څه رښتیا ووایي. د شمس په دې خبره بیخي حیرانه شومه. خدایه دلته څه روان دي؟ ترور مې شمس مور ته وویل ښه ده چې راغلې، تاسې ووایئ چې څه مو اورېدلي دي. فوزیې درته څه ویلي د ښکلا په اړه؟ د شمس مور وویل تر ټولو مخکې تاسو ټولو ته سلام. نه پوهېږم چې دلته څه روان دي، خو څو ورځې مخکې زه د ښکلا لیدو ته راغلی ومه. ښکلا کالي مینځل او فوزیې زه خپلې کوټې ته بوتلم. کله مې چې د ښکلا په اړه ورنه وپوښتل وبښئ چې داسې وایم، خو هغې راته وویل چې ښکلا یوه بدنامه جینۍ ده، چا سره له کوره تښتېدلې وه او یوه اونۍ کور کې نه وه. د شمس د مور په خبرو اورېدو سره ټول ځان مې اور واخیسته چې فوزي وویل ولې دروغ وایې؟ ما کله داسې ویلي؟ هغه په دې خبرو کې وه چې زما ذهن ته هغه صحنه راغله چې د شمس مور په تلو کې ما ته بد کتل. مخ مې سور شو، یوه کلکه څپېړه مې فوزي ته ورکړه. زما له څپېړې وروسته ترور مې هم یوه بله څپېړه ورته ورکړه او زه مې ورور ته مخ ور واړو، ورته ویې ویل ته یو څه ووایه، آیا زه هم داسې ښځه یم؟ له ورور مې هسې هم زړه مات و، هیڅ تمه مې نه ورته درلوده چې هغه به زما په حق کې کومه خبره وکړي. خو دلته خبره برعکس شوه. هغه په قهرجنه لهجه وویل هو ته هم داسې یوه ښځه یې. څو ځله مې لیدلی چې ښکلا دې په عذاب کړي، خو تر ننه مې د حامد لپاره درته هیڅ نه ویل، خو دا ځل دې نه بخم. هیڅ باور مې نه راتلو چې فوزیه دې دومره تر حده واوړي. شمس مې ولیدو چې بیخي ډنګر شوی و، څومره ښېرا مې ورته کړې وي. زه صدقه شمه، څومره درد به یې لیدلی وي. د شمس مور وویل وشرمېږي، د ښکلا عزت ستا عزت و. ستا د لاسه زوی مې څو ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې، د ژوند کولو یې لاس اخیستی و. ډېره بې عزته ښځه یې. کله چې مې دا خبره واورېده په شونډو مې وړه شان مسکا راغله. ورور مې راغی او فوزیه له لاسه ونیوله او له کور څخه یې وویستله. په غوسه یې ورته خبرې کولې چې ته زما خور پسې داسې خبرې کوې، زه نه غواړم نور د دا مخ ووینم. ما ته شرم ده چې تا غوندې ښځه کور کې وساتم، ځه ورکه شه. فوزیې مې ورور ته زارۍ کولې او غوښتل یې چې ورور مې بیرته رضا کړي، خو هیڅ فایده یې نه کوله. ترور مې غېږه کې کلکه ونیولم، ما هیڅ شی سم نه لیدل. مور مې نه وه، خو ترور مې له مور کمه نه وه. که هغه نه وی نو زما ژوند به تباه شوی و. ورور چې مې فوزیه له کوره وویسته نو خبره تر طلاق پورې ورسېده. د یوې ښځې کور ورانېدل مې نه خوښېدل، ځکه چې زه هم یوه ښځه وم. خو د فوزیې کارونه د بخلو وړ نه وو. د ورځو په تېرېدو سره حامد مور پسې خفه کېدو، خو داسې مور نه مور درلودل ښه وو. ورور مې رفتار را سره ښه شو، کور کې مې خپل ځای پیدا شو، ژوند ته مې امید پیدا شو، هر څه و سم و. څو ورځې تېرې شوې، خو شمس مې ونه لیده. نه پوهېږم ولې مې لیدو ته نه راتو. هره ورځ به بالکین خواته تللم، خو هغه به نه و. یوه شپه په حویلۍ کې هم شمس د خونې ګروپ چالان شو. څوک راښکاره شول، صبر مې ونه کړو، دیوال باندې ورپورته شومه. شمس چې کړکۍ خلاصه کړه مخامخ راووته. اول خو وډار شو، خو وروسته یې مسکا وکړه او وی ویل ودې ډار کړم لیونی. ما وخندل خو هیڅ مې ونه ویل. شمس راته وویل چې 3 ورځې کېږي اشاروي ژبه مې زده کړي. اوس پوه شومه چې تا په هغه شپه څه ویل راته. لومړی ستا خبرې ما ته مهمې نه وې او نه تا نه خفه وم، بل زه تا سره ډېره مینه لرم. سترګې مې ډکې شوې. شمس ویل نه ونه ژاړې، ګوره داسې ښکلو سترګو باندې ژړا ښه نه ښکاري. ښه اوس وایې چې ته هم ما سره مینه لرې او که نه؟ سر مې ښکته او پورته کړ. ورته ومې ویل هو زه هم مینه در سره لرم. هغه راته ویل قربان دې له اشاروي ژبې شمه، څومره خوند در سره کوي. همداسې بالکین ته نږدې ولاړ وو. لاس مې ورته په زړه کېښود. ورته ومې ویل دا زړه صرف زما دی. شمس وخندل او وی ویل ستا ده او تل به ستا وي. یوه اونۍ وروسته مو واده وکړ. اوس شکر 2 اولادونه لرم. دواړه شکر خبرې کولی شي. د ګونګۍ جینۍ لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو
دا و د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې کیسه به مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. قدرمنو او خوږو اورېدونکو، که غواړئ چې ستاسو د خوښې لنډې کیسې او ناولونه درته نشر کړو، نو تاسو کولی شئ چې نوم یې په کمنټ کې راسره شریک کړئ، تر څو په راتلونکي کې یې درته نشر کړو. تر بلې کیسې پورې مو چې زه سمیع الله ایوبي په خدمت کې حاضرېږم. تاسې ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ او له خوښیو ډک اختر ولرئ.